د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر ته تر ټولو نږدې انقلابي هغه څوک چې له ډېر پخوا ورته د ایران د رهبري لار پرانستل شوه، خو د هڅه کوله چې ځان له دې دروند مسؤلیت څخه لرې وساتي. د منځني ختیځ تر ټولو اوږدې رهبرۍ ریکارډ لرونکی هغه دیني عالم چې وروسته د خپل هیواد پر نظامي قومندان بدل شو، هغه څوک چې انقلابي شعارونه یې ورکول او د دیموکراسي د ترویج په وړاندې یې هیڅکله له خپل دریځ څخه په شا نه شو، تر دې چې خپل ځان یې قرباني کړ او بالاخره خپلې وروستۍ هیلې ته چې د یو اسلامي تمدن جوړول ونه رسید. دا د سید علي خامنه‌ای کیسه ده، هغه کیسه چې په لنډه توګه د هغه 34 کلنې واکمنۍ ته پکې کتنه شوې ده. ښایي خپله یې هم فکر نه و کړی چې یو وخت به د ایران د اسلامي جمهوریت دویم رهبر جوړیږي. خو کله چې 1989 میلادي کال ته رسیږو، د انقلاب لومړنی مشر روح الله خمیني مړ کیږي او د ایران د عالمانو شورا یا هماغه خبرګانو شورا تر چتر لاندې د نوي رهبري د ټاکلو لپاره په پارلمان کې بحث ترسره کیږي. علي د ایران پارلمان ته په خبرو کې وایي چې زه نه د اساسي قانون او نه هم له شرعي اړخه دا وړتیا لرم چې د هیواد د رهبري چارې پر غاړه واخلم. خو اکبر هاشمي رفسنجاني چې هغه وخت د خبرګانو شورا د رهبري غړی و، پارلمان ته وویل چې روح الله خمیني مخکې له وفاته دې ته اشاره کړې وه چې علي خامنه‌ای د رهبرۍ لپاره مناسب کس دی. وروسته بیا د اساسي قانون د بیاکتنې له لارې د رهبر لپاره د مرجع تقلید شرط لرې شو او بدلونونه راغلل څو خامنه‌ای په قانوني ډول د هیواد د رهبر په توګه پاتې شي، چې تر هغه وروسته نوموړی په آیت الله علي خامنه‌ای بدل شو. علي له هماغه لومړیو څخه له امنیتي او نظامي کسانو سره خپل اړیکه په یو ستراتیژیک عمق بدله کړه. نوموړي به تل له یادو کسانو سره په خبرو کې پر دې ټینګار کوو چې سپاه د اسلامي انقلاب اصلي ساتونکی ځواک دی. دا ځواک باید د هیواد د سیاسي او فکري استقلال او د نظام د دفاع لپاره قوي او وفادار پاتې شي. وروسته یې د اساسي قانون له بدلون سره د قضایي قوې شورایي جوړښت هم ختم کړ او پر ځای یې د یادې شورا لپاره د واحد مشرتابه سیستم رامنځته کړ. په دې معنی چې مخکې د ایران قضایي قوه کې د مشرتابه شورایي جوړښت موجود و، څو لوړپوړو قاضیانو په ګډه پریکړه کوله او د قضایي چارو اداره یې پر مخ وړله. خو په 1989 میلادي کال کې د اساسي قانون له بیاکتنې وروسته دا جوړښت بدل شو او د واحد مشرتابه سیستم رامنځته شو چې د قضایي قوې یو مشر یې ټول مسؤلیت پر غاړه واخیسته او د هغه منتقدینو دې بدلون ته د علي خامنه‌ای د انحصار طلبۍ نوم ورکړ. د انقلاب له لومړیو کلونو ځانګړې توګه د علي تر ټاکل کېدو وروسته د ایران سیاسي فضا بدله شوه. ګڼ شمېر کڼپالې ډلې یا چپیان او ځینې مخالف سیاسي جریانونه له دولتي ادارو لرې کړل شول او د نظام په جوړښت کې د هغوی ونډه ورو ورو ختمه شوه. د علي خامنه‌ای او د هغه د وخت د انقلابي نظام پلویانو د اقدامات د هیواد د ثبات او د نوي نظام د ساتنې لپاره ضروري وبلل، خو منتقدین په دې نظر وو چې دا دوره د سیاسي محدودیتونو او د مخالفو غږونو د کمزوري کېدو زمانه وه، چې پکې ډیر منتقدین له دولتي چوکاټه ووتل یا لرې کړل شول. له دغو سیاسي بدلونونو وروسته چې د مخالفو جریانونو د کمیدو او د دولتي جوړښت د یو رنګ کېدو لامل شول، د علي خامنه‌ای او د هغه د نظام پر وړاندې نوې ننګونې ورو ورو راڅرګندې شوې. په 1990 کلونو کې د اصلاح غوښتنې غږونه پورته شول او د نظام دننه د بدلون، د مطبوعاتو د ازادي او د سیاسي ګډون د زیاتېدو غوښتنې زیاتې شوې. په همدې وخت کې اقتصادي فشارونو، بیکاري او ټولنیزو ستونزو هم د خلکو نارضایتي لوړه کړه. په پایله کې سیاسي فضا د دوو لویو جریانونو ترمنځ وویشل شوه، محافظه کاران او اصلاح غوښتونکي، او دلته و چې لومړنی ټکر رامنځته شو. د اصلاح غوښتنې د بهیر او د انتخاباتي یا سیاسي محدودیتونو پر سر شخړو کې د وکیلانو یوې ډلې د اعتراض په توګه د استعفا ګواښونه وکړل او ځینو یې عملي استعفاوې هم وړاندې کړې. خو دا استعفاوې د ټول پارلمان په کچه نه وې، بلکې د ځانګړو سیاسي جریانونو محدود غبرګون و. خو دا استعفاوې یا بیرته واخیستل شوې یا د سیاسي خبرو اترو له لارې حل شوې او پارلمان خپل فعالیت ته دوام ورکړ. په همدې ډول پیښو کې علي خامنه‌ای معمولاً ټینګار کاوه چې د هیواد اساسي ستونزې باید د قانون دننه حل شي او سیاسي اختلافات باید د نظام له چوکاټ څخه بهر د فشار یا ګډوډۍ سبب نشي.
هغه د پارلماني بنسټ د ساتنې او د داخلي اختلافاتو د مدیریت پر اهمیت تاکید کاوه. وروسته په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د ایران د اسلامي شورا د پارلمان 9مه دوره کې د ایران د ټاکنو پر مهال سیاسي فضا لا حساسه شوه. په 2004 میلادي کال کې د انتخاباتو په بهیر کې د ډیرو اصلاح غوښتونکو نمایندانو صلاحیتونه رد شول چې له امله یې محافظه‌کاران په اکثریت کې راغلل او اصلاح غوښتونکي کمزوري شول. دا بدلون د ایران په پارلماني سیاست کې یو مهم پړاو ګڼل کیږي ځکه چې د سیاسي ځواک توازن یې په څرګند ډول بدل کړ. پارلمان کې غوغا جوړه شوه او یو شمیر وکیلانو د علي خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل چې تر هغه وروسته خامنه‌ای په خپل ویناو کې ټینګار وکړ چې ځینې سیاسي کړنې د هیواد د ګټو خلاف وي. هغه په توندې ژبې سره د هغو کسانو یادونه هم وکړه چې د هغه په نظر یې د هیواد ملي ګټو ته شا کړې ده او د دښمن لارې اختیار کړې ده. نوموړي هیڅکله مخالفینو ته د سر پورته کولو او د حکومتولۍ پر ضد د خبرو کولو موقع ورنه کړه. تل یې ټینګار دا و چې یاغیان او باغیان باید پر خپل ځای کېنول شي. په 2015 میلادي کال کې د محمود احمدي نژاد ټاکنه د سیاسي لوري د بدلون نښه وه او محافظه‌کاره سیاستونه نور هم غښتلي شول. تر ټولو مهم بدلون په 2009 میلادي کال کې رامنځته شو کله چې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د شنه غورځنګ په نوم یادیږي. دا اعتراضونه په پلازمینه او نورو ښارونو کې پراخ شول او د هیواد په سیاسي تاریخ کې یو مهم بحران جوړ کړ. د دولت او امنیتي ادارو لخوا د دې اعتراضونو پر وړاندې سخت امنیتي اقدامات ترسره شول چې پکې د لاریونونو کنټرول، نیونې او د پراخو مظاهرو محدودول شامل وو. د حکومت پلویان د اقدامات د هیواد د ثبات د ساتلو لپاره اړین ګڼي، خو منتقدین بیا وایي چې دا دوره د سیاسي فشارونو او د مدني فضا د محدودېدو نښه وه. وروسته له 2018 تر 2019 کلونو کې هم د اقتصادي ستونزو له امله نور احتجاجونه وشول چې د ژوند د شرایطو او اقتصادي فشارونو پر ضد وو. په 2022 میلادي کال کې د مهسا امینی له مرګ وروسته چې ویل کېدل د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته وژل شوی دی، یو پراخ ټولنیز خوځښت پیل شو چې د ښځو د حقونو، مدني ازادیو او ټولنیز بدلون غوښتنې لرلې. دا اعتراضونه په ګڼو ښارونو کې خپاره شول. د دې لاریونونو په جریان کې د انټرنیټ د محدودولو او د شبکو د پرې کېدو راپورونه ورکړل شول او د نړیوالو ادارو لخوا د دې وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو له لوري هم د اعتراض کوونکو ملاتړ او د بشري حقونو د وضعیت په اړه غبرګونونه څرګند شول او پر ځینو ایراني چارواکو بندیزونه هم ولګېدل. علي خامنه‌ای په غبرګون کې دا ډول خوځښتونه د هیواد د ثبات پر ضد وبلل او ټینګار وکړ چې د اعتراضونه د بهرني نفوذ او سیاسي فشارونو پایله ده. د راپورونو له مخې په دې مختلفو احتجاجونو کې سلګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور ونیول شول، که څه هم د دقیقو شمیرو په اړه بیلابیل ارقام موجود دي. علي خامنه‌ای له آزادو او یا هم نورو لویدیځو رسنیو سره ډېرې کمې مستقیمې مرکې کړي او تر ډېره خپلې خبرې د رسمي ویناو او دولتي رسنیو له لارې کولې. دا موضوع د منتقدینو لخوا د رسنیو د محدود تعامل په توګه یادېږي، خو پلویان یې د رسمي او امنیتي ملاحظاتو برخه بولي. علي خامنه‌ای په خپلو سیاسي او اقتصادي ویناو کې تل د ملي تولید او د بهرنیو وارداتو پر کمولو ټینګار کړی. هغه په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو لکه امریکا او بریټانیا پر تولیداتو د اقتصادي او کلتوري اتکا کمول د هیواد د خپلواکۍ لپاره مهم بلل. په همدې چوکاټ کې د کرونا وبا په کلونو کې د ایران د واکسینونو موضوع هم تر بحث لاندې راغله. په لومړیو پړاوونو کې د ځینو لویدیځو واکسینونو د واردولو په اړه سیاسي او رسمي دریځونه محتاط وو او ټینګار زیاتره د داخلي تولید او یا د نورو هیوادونو له لارې د واکسین برابرولو پر بدیلو لارو وو. وروسته بیا د واکسین د وارداتو موضوع بدله شو او ایران د بیلابیلو نړیوالو سرچینو څخه واکسینونه ترلاسه کړل. د دې سیاستونو په اړه پلویان وایي چې هدف یې د ملي تولید پیاوړتیا او د بهرني فشار پر وړاندې د ځان بساینې هڅه وه، خو منتقدین بیا دا ډول محدودیتونه د بحران په وخت کې د ځنډ او اضافي فشار سبب بولي. علي خامنه‌ای په خپل ویناو کې تل د بهرني دښمن پر مفهوم ټینګار کړی او د هیواد د امنیت او خپلواکۍ لپاره د داخلي یووالي او دفاعي ځواک پیاوړتیا مهمه بللې ده.
د همدې ستراتیژۍ په چوکاټ کې ایران د خپلو سیمه ییزو اړیکو له لارې له ځینو ډلو سره په بېلابېلو هیوادونو کې اړیکې او ملاتړ ته وده ورکړې ده چې په ځانګړي ډول عراق، سوریه، لبنان او یمن یې ښکاره بیلګې دي. دا اړیکې زیاتره د سیاسي، امنیتي او پوځي همکاریو په توګه تشریح شوي دي. د دې سیاست پلویان وایي چې هدف یې د متحدینو ملاتړ او د سیمه ییز نفوذ ساتل دي، خو منتقدین بیا دا د نیابتي سیاست او د سیمې په شخړو کې د ژورې ښکیلتیا په توګه تعبیروي. په دې توګه د ایران سیمه ییز رول د څو لسیزو په اوږدو کې د دفاعي لیدلورو، جیوپولیټیکو رقابتونو او متضادو تفسیرونو ترمنځ یو پیچلی بحث پاتې شوی دی. په نړیواله کچه د ایران د اټومي پروګرام موضوع د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا سره د اړیکو یو له تر ټولو مهمو اختلافي ټکو څخه پاتې شوې ده. ایران دا پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره بولي، خو امریکا او ځینې متحد هیوادونه یې د احتمالي پوځي بعد له امله د اندېښنې سرچینه ګڼي. د دې شخړې په نتیجه کې د ایران او امریکا ترمنځ سیاسي او اقتصادي واټن نور هم زیات شو. بندیزونه پراخ شول او د باور فضا لا زیاته کمزورې شوه. حتی د ډیپلوماټیکو هڅو او اټومي موافقو سره سره د اختلافات په بشپړ ډول حل نه شول. په 2025 میلادي کال کې د ایران او اسرائیل ترمنځ 12 ورځنۍ جګړې په نوم نظامي شخړه رامنځته کیږي. اسرائیل د همدې کال د جون په 14مه پر ایران ناڅاپي هوایي بریدونه پیلوي چې په خبره یې هدف یې د ایران د اټومي او توغندویي پروګرامونو له منځه وړل او د سیاسي جوړښت بدلون دی. تر یاد برید وروسته ایران پر اسرائیل سخت هوایي ګوزارونه وکړل چې وروسته دغه نښتې د نړیوال منځګړیتوب په نتیجه کې پای ته ورسېدې، خو داسې ښکارېده چې په جګړه کې ایران برلاسی دی. کیسه همدلته نه ختمیږي، بلکې لا ډیره ګرمیږي او اسرائیل امریکا ته وایي چې نور د ایران ځواک له منځه تللی دی او وخت دی چې د یاد هیواد د سیاسي چوکاټ د بدلون لپاره بیا بریدونه پلان شي. دواړه هیوادونه په ګډه تر ټولو خطرناک او هدفمند پلان جوړوي، د ایران د انقلابي مشر سید علي خامنه‌ای د ترور عملیات. بالاخره د 2026 میلادي کال د فبروري 28 سهار را رسیږي. د ښار فضا په څو شیبو کې بدله شوه. د چاودنو غږونه، د امنیتي ځواکونو بیړنی خوځښت او د مخابراتي شبکو ګډوډي دې ټولو یو ناڅاپي سیاسي او امنیتي تشنج رامنځته کړ. بالاخره د ایران د اسلامي جمهوریت دویم رهبر چې 14 کاله یې پر ایران واکمني وکړه د امریکا او اسرائیل په دې ناڅاپي برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل چې د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنه‌ای په یو هوایي برید کې وژلی دی او په خبره یې نور په یاد هیواد کې د رهبري د بدلون وخت را رسېدلی. خو د دوی او ټول نړۍ د تصور خلاف ایران په ډیر کم وخت کې د مجتبی خامنه‌ای په ټاکلو سره خپل ثبات وساتل او ډیره لنډه موده کې په سیمه کې د ځوابي ګوزارونو په هڅه کې شو چې پر اسرائیل رڼا ورځ توره شپه کړه او په سیمه ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې امریکایي اډې په نښه کړې او په دې سره پر دغه هیواد د امریکا، اسرائیل او عربي هیوادونو د کنټرول هیلې له خاورو سره خاورې شوې. علي خامنه‌ای ووژل شو، خو یوه پوښتنه لا هم پاتې ده او هغه دا چې آیا هغه یو دیکتاتور و که د امریکایي استثمار پر وړاندې یو پیاوړی او نه ماتېدونکی سیاسي او مذهبي مشر؟ خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.